السلام علیکم everyone, welcome to محمد امیر official زم تاسو ورسته تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په لیکچر کې به موږ ډیسکس کوو چې what is parameter and what is argument. سیدا نن لیکچر کې موږ parameter او د argument په منځ کې کوم ډیفرنس دی او د دې په جنګلو به هم موږ کوو. سیدا څنګه تاسو په تر چې سره د فنکشن چپټر سٹارټ دی موږ دا ټرمز ډیر زیات یوز کوو د ورډ parameter argument. سیدا نن لیکچر کې موږ دا کانسپټ کلیئر کوو چې why we use these terms and where we should use this term. Okay, so let's suppose تاسو ګور په پریویس لیکچر کې خبره کړې د یوزر ډیفاین فنکشن چې هغه په سره 3 منټ پارټس هغه موږ په ډیټیل سره ډیسکس کړو چې هغه اولنیزم سره موږ ویل چې کله موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن ډیکلیئر کوو د غیر لپاره زموږ سره 3 مین سشری پارټس دي هغه اولنیزم سره د فنکشن ډیکلیریشن د سره فنکشن ډیفینیشن او دریم زموږ سره د فنکشن کالینګ. صحیح ده فنکشن ډیفینیشن لیټس سپوز د یوزر ډیفاین فنکشن ډیکلیئر کوم. صحیح ده د غیر چې کوم ریټرن ټایپ د فنکشن چې کوم ریټرن ویلیو به کوم ریټرن کوي زموږ سره لیټس سپوز انټیجر دی او د غیر لیټس سپوز زموږ سره چې کوم د فنکشن نیم دی هغه زموږ سره امیر دی د نس کوم پیرامیټرز پاس کوم لیټس سپوز زموږ سره یو دوت انټیجرز دي. صحیح ده ګور دلته ما که تاسو خیال شي نو هیر I used the word parameter. Why I use the word parameter here? So let's check it in this video. Okay, so دلته ما دلته دلته موږ کو فنکشن ډیکلیریشن او فنکشن ډیکلیریشن پہچان او فنکشن ډیکلیریشن یوزز دا تاسو ما په پریویس لیکچر کې زیات په ډیټیل سره ویلو. نو د یوزر ډیفاین فنکشن فرست کار زموږ سره سو فنکشن ډیکلیریشن هغه دلته موږ وکړو. بیا موږ دا خبره کړو نیکسټ سټیپ زموږ سره د فنکشن ډیفینیشن موږ ویل چې فنکشن ډیفینیشن په مست موږ د مین فنکشن نه آوټساید کو. آوټساید مطلب دا چې موږ د مین فنکشن مخکې موږ د مین فنکشن بعد هغه ډیکلیئر کولای شو. لیټ سپوز دلته سمپل هم زه دغه فنکشن ډیفینیشن د مین فنکشن نه after comma the main function after موږ ویل چې فنکشن ډیفینیشن زموږ سره 2 ټایپس دي. بیا فنکشن ډیفینیشن 2 ټایپس دي. صحیح ده خبر ته په غور سره وګورئ. د فنکشن ډیفینیشن زموږ سره 2 ټایپس هغه لازم سره ډیکلیریټر موږ ویل چې دا سمپل د فنکشن ډیکلیریشن په شان خو د فنکشن ډیکلیریشن په اند کې زموږ سره سیمی کولن نه او ډیکلیریټر په اند کې سیمی کولن نه. بیا زموږ سره فنکشن باډي و فنکشن باډي کې سمپل زدا کار کوم چې دلته زه یو انټیجر ا لمه. صحیح ده یو انټیجر لیټس سپوز سره ا شو او دا دلته لیټس سپوز سره یو انټیجر بی دی. اوکې لایک دیټ خاطر زه کوم دلته زه سمپل ویم چې یو انټیجر زی ما سو کو انټروډیوس کو زم چې دا انټیجر د زی چې کوم ویریبل د زما سره برابر شي د ا پلس بی. صحیح ده ا پلس بی اس سره بی به کوم ځکه مطلب ا له بی کې ضرب ورکوم د برابر دي شي. اوکې او سمپل به بیا کوم د زی به هم سی اوټ کوم چې زب کې میسج کوم چې د ملټیپلیکیشن the multiplication of a and b is دلته سمپل دا مونږ دلته سکو دلته به زی چې کوم زموږ سره ویل هغه بلته مونږ سی اوټ کو. سیده سمپل لک دا پروګرام داسې زوم اوټ کوم دا زموږ سره زموږ فنکشن شو. وس چې کله زره فنکشن کال کوم ګور زه تاسو ته کنسپټ زه تاسو ته بالکل خیم چې پیرامیټر اورګنومنت موږ ستوایو سمپل چې زره فنکشن کال کوم نو فنکشن کالینګ سمپل تر زموږ سره زموږ سټیپس او ګوره فنکشن ډیکلیریشن وشو فنکشن ډیفینیشن وشو تھرد ول زموږ سره د فنکشن کالینګ او موږ ویل چې فنکشن کالینګ سیم موږ سو کو د فنکشن چې کوم نیم دی دا غ نیم سره سمپل موږ سو هغه کال کو چې دا موږ سمې خو دی ولته کوم ملټیپلیکیشن وکړو دا تاسو بیرته سم کولم شي خو جون کې تاسو ته ملټیپلیکیشن جو تاسو ولته راسکی دا تاسو مل کوي مطلب ملټیپلیکیشن کوي ډزنټ میټر. اوکې دلته دا عمل کو ملټیپلیکیشن می کو. اوکې خاندل زما سره بیا فنکشن شو هغه مل شو مل مطلب ملټیپلیکیشن د ملټیپلیکیشن خپل فنکشن ما سمپل کال کو دي چې کوم پیرامیټر کوم ارګومنټس دي اول نه زما سره ا دی نو ا ته سویل اساین کوم لیټس سپوز ما سره شو ا ته ما 3 اساین کو بی ته 4 اساین کو. صحیح ده وس رازو منګه ډیسکس کو چې what is basically mean by parameter and argument. ګور سمپل دا د لاین ز کوم دا د لاین کمنټ کوم نه بس دا د لاین به سمپل دنیا کوم سه پښتو کو تاسو دنیا. اوکې دا ما سکله دغه می دنیا کې اوس ګور ما سمپل پروګرام ما سو کو چې ما دلته فنکشن ډیکلیریشن کې دا د فنکشن ډیکلیئر کو د می 2 ارګومنټس 2 پیرامیټرز پاسله. صحیح ده دا سیما سو کله ته می د فنکشن ډیفینیشن په کوم 2 پیرامیټرز پاسله. ګور کله چې مونږه فنکشن ډیفینیشن په وخت کې یا فنکشن ډیکلیریشن په وخت کې کم پیرامیټرز پاس کو کم ویریبلز پاس کو. صحیح ده زموږ سره صحیح دی ته زموږ سره پیرامیټر یا کله چې مونږه فنکشن ډیکلیئر کو یا موږ فنکشن ډیفاین کوو د فنکشن ډیفینیشن په وخت کې چې کوم ویریبلز موږ ته فنکشن نه پاس کو پر پیرنتھیسس کې دغه زموږ سره د پیرامیټر. صحیح ده او ارګومنټس چې زموږ سره کم دي کنه نو کله چې په کوم وخت کې موږ په مین فنکشن نه خپل فنکشن کال کوو لکه دا زموږ سره مین فنکشن دی باډي کې تاسو کته شل ته ما خپل چې کوم مل والا فنکشن هغه ما سره هغه کال کو دا غینه ما 2 چې کوم ویلیوز هغه می پاس کړي. صحیح ده نو دا 2 زموږ سره اکچوال ویلیوز خدای نه کنه دا 3 پور زموږ سره دی ویریبلز تاسو ساين شول ته ما دی ملټیپلیکیشن وکړو نو زموږ سره اکچوال ویلیوز دا شنو کله چې مونږه
خپل ویریبل چې کوم دی هغه موږ کال کو د کالینګ په وخت کې بیا هغې ته موږ هغه ویلیوز اساین کو دغه ویلیوز زموږ سره ارګومنټ نو دا اوس ما څه وکړو دې ځای کې دا زموږ سره د 3 and 4 زموږ سره ارګومنټ دا باندې د فنکشن نه ارګومنټ پاسلو او دلته ما دا چې کوم وي د زموږ سره د فنکشن نه پیرامیټر صحیح ده ګوره د فنکشن کالینګ په وخت کې چې کله موږ په پرنتیسس کې څه ولیکو دا زموږ سره اکچوال ویلیو ته موږ وایو ارګومنټ ګوره تاسو یو ښه دا فنکشن موږ سمپل اول کال کو په دې کې دلته زه داسې کار کوم چې یو ریټرن ټایپ بیا موږ تاسې داسې یو وارننګ هم راکړي نو زه به فنکشن ډیفینیشن کې یو ریټرن ولیکم چې یاره ریټرن دی زموږ سره 0 دی ریټرن کوي صحیح ده اوس موږ خپل فنکشن چې کوم دی هغه موږ څه کوو سمپل دا موږ کال کو صحیح ساري ایگزیکیوټ کو دلته زموږ سره یو ایرر راغی دا چې کوم دی ریټرن وي دا آر دی صحیح ده موږ ټایپینګ میسټیک اوکې ناو لیټس چیک د پروګرام نو تاسو کولی شئ موږ ته وسوئ وایي دا زه لږ داسې زوم کوم وایي د ملټیپلیکیشن اف اے اینډ بی از 12 وایي د اے او بی ملټیپلیکیشن زموږ سره ریزلټس راغی 12 راغی نو تاسو کولی شئ آیا دا زموږ سره زموږ پروګرام چې کوم دی دا اکوریټلی کار کوو که وی نه کوو نو لیټس چیک د پروګرام او موږ چې کوم پاس کړي زموږ سره ریزلټس 12 نو 3 موږ په 4 کې دا ضرب ورکړی نو 3 4 12 اوکې نو زموږ پروګرام بالکل برابر دا زموږ سره پیرامیټر ورسز ارګومنټ اوس ګوره که زه تاسو ته سمپل داسې ولیکم ګوره پیرامیټر صحیح ده پیرامیټر او بچې دلوي شه بل زموږ سره څه دی اینډ ارګومنټ صحیح ده اینډ ارګومنټ اوکې ښه ارګومنټ سپیلنګ کې دلته لږ میسټیک اوکې لیټس چیک اگین اوکې لکه ښه اوس ګوره موږ داسې خبره کوو که نه ګوره تاسو دې ورډس وګورئ پی مین پلیس هولډر او اے مین actual value ګوره دا پیرامیټر زموږ سره بیسیکلی هغه پلیس هولډرز دي صحیح ګوره زموږ سره سمپل پلیس هولډر صرف ځای نیولی دی هلکه موږ شاته وایو هلکه پلان کلاس ته لاړ شو ما یو کرسۍ ونیسو دې سمپل کرسۍ دلته موږ نه نیول دي خو دا ارګومنټ اے ګوره اے مطلب سو اکچوال ویلیو دا اکچوال ویلیو چې کومه ده که نه دا مطلب ته لاړې اوس په کرسۍ کېناستې نو دوست اکچوالي هلته څه شوې پرزنټ شوې مخکې صرف داسې صرف پلیس هولډر تاله یو کرسۍ نیولې وه خو تاسو اکچوالي لاړې هلته دې ځان پلیس کړو ځان دې کېښودو نو دغه زموږ سره د ارګومنټ او د پیرامیټر والا قصه امید لرم چې تاسو ډېر زیات خوښ شوی ټایم راکړل جهان مننه د نور لیکچرز دپاره بالکل ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ اینډ کمنټ کړئ